سلامونه درنو لیدونکو، نن درته یو ریښتینی او د پند نه ډک داستان لرم. امید لرم تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. یو سړی قصه کوي او وایي چې نن د کوره د ښار په طرف لاړم. ښار کې راته یوې بوډۍ ښځې چې ځوانه جنۍ هم ورسره وه وویل: بچیه، داسې څوک درته نه دی معلوم چې موږ ځان سره خدمتګار ونیسي او یوازې د عزت ساتلو لپاره دومره پیسې راکړي چې د کور کرایه پرې خلاصه کړو او خپل د 2 ماشومانو غم پرې وخورو. زړې ښځې وویل چې موږ افغانان هسې د خولې مسلماني کوو، نور نو نه مو په زړونو کې هیڅ مسلماني نشته، ځکه چې موږ په یو کور کې اوسیږو. د هغه کور مالک دومره وږی او سپین سترګی دی چې که موږ ته کور کې مړی هم راته پروت وي، هغه خپل خوی کوي او زموږ نه کرایه غواړي. حتی تر دې یې راته ویلی چې که تاسو فحاشي هم کوئ ویې کړئ، خو ماته مې کرایه په وخت راکوئ. اوس یې 2 ورځې وخت راکړی چې که کرایه دې رانه کړه، لور به دې راباندې خرڅوي چې زه ورنه خپله وینځه جوړه کړم او د کور سامان یې هم راڅخه اخیستی دی. نو درنو لیدونکو، موږ هم تش د خولې مسلمانان یو. جنت ګټل د یو مسلمان د زړه د فریاد او درد په حس کولو کې دی. نو د خپل چم ګاونډ خلکو سره په دې سختو حالاتو کې کومک وکړئ چې دواړه جهانونه مو ښایسته شي.